اداره کې به سحر اول څه کار شروع کوو؟ ګوره بچې کله کله ټیم لیډر نه دا غلطي وشي. ګوره بچې کله چې موږ سحر ادارې ته راشو نو ټیم لیډر له دا پکار دي چې هغه د خپل ټیم ممبرز نه دا تپوس وکړي چې کور کې خیریت و، تاسو ښه یې، ماشومان ښه دي، یعنې د کور حال احوال پوښتنه ترې وکړي. او د چا په کور کې څه مسله وي نو هغه ته ووایي چې وار مه خطا کوه، هغه باندې هغې ورځې بوج کم کړي او هغه ته ووایي چې تاسو لاړ شئ او په خپل کور باندې فوکس کړئ او دلته به انشاءالله العظیم دا نور ملګري ستاسو کار کوي، تاسو د دې ځای غم مه کوئ او که زموږ لایق څه خدمت وي نو موږ هم خدمت ته تیار یو. نو کله چې تاسو د دغې ټیم ممبر د کور د حال احوال باره کې روزانه په بنیاد باندې معلومات کوئ او که هغې ته مسله وي د هغې د مسلې حل کولو کې تاسو د هغې مرسته هم کوئ نو دا یو خبره ګوره یاد ساتئ، دغه ټیم ممبر به ستاسو ویژن او ستاسو اداره اون کوي بلکې د هغې فیملی ممبرز به هم دا ګڼي چې یاره نه صرف د خپل کار باره کې په تشویش کې وي بلکې سره سره زموږ د پرسنل پرابلمز باره کې هم ډېر زیات فکرمن وي او که چېرې داسې نه وي او سهار لومبې لومبې موږ د خپل ټیم ممبر نه دا تپوس وکړو چې د هغه پلاني کار څنګه چلو شو، د هغه ایمیل څنګه چلو شو، د هغه پلاني اسایمنټ څنګه چلو شو، نو هغه به په ذهن کې وایي چې زما په کور کې مسلې دي او ته سره د خپل کار غم دی، نو نه صرف به تاسو نه متنفر کېږي بلکې ستاسو ویژن او ستاسو اداره به هرګز هغه نه اون کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.